موضوع مو ده د متغیرو قوو سره کار او انرژي راځو دا چې د قوې په واسطه باندې کار سرته رسېږي یعنې قوه چې په فاصله باندې انتقال کړو نو کار سرته رسېږي نو دلته زموږ ستاسې د نن ورځې موضوع هم کار او انرژي ده یعنې د قوې انتقال په متغیرو قوو په واسطه باندې کار اجرا کول یا مثلا قوې ته تغیر ورکړو په مختلفو فاصلو کې نو دلته چې کوم کار اجرا کېږي هغه هم یو له بله سره توپیر کوي. اوس راځو د کار د فورموله څخه موږ ورته چې لرو چې دبلیو یا کار مساوي کېږي په اف ضرب د ډي سره یعنې د قوې انتقال په یو فاصله باندې دې ته موږ ورته چې کار وایو. اوس د کار که چیرې دلته یو د قایم مختصاتو سیسټم په نظر کې ونیسو داسې یو سطح په نظر کې ونیسو چې دلته دا موږ ته د ایکس د اف قوه راښیي چې د ایکس د فاصلې په تغیر سره زیاتیږي یا کمیږي او دلته موږ داسې د ایکس په محور باندې د فاصلې تغیرات په نظر کې نیسو یعنې دا د فاصلې محور دی چې دلته دلتا ایکس ا او دا هم دلتا ایکس بی او په دې ډول باندې دلتا ایکس سی سره ښیو یعنې دا د فاصلې تغیرات دي چې دلته د ایکس په محور باندې موږ کومه قوه انتقالوو او د فاصلې تغیر دی او دلته هم د قوې تغیرات دي چې د فاصلې په تغیر سره کار اجرا کېږي او د قوې په تغیر سره په کار کې زیاتوالی یا کموالی راځي. اوس که راسو د دغسې شکلونو لپاره یا داسې سطحو لپاره چې دلته کار اجرا کېږي نو موږ داسې د انټګرال څخه استفاده کوو نو موږ داسې راځو ډبلیو یا ورک یا کار مساوي کېږي په انټګرال د اف ضرب د دلتا ایکس یا ډي ایکس یا د فاصلې تغیرات د ایکس یو څخه تر ایکس دوه پورې. اوس کار مساوي کېږي د دې چې انټګرال اخلو نو اف ثابت دی انټګرال د ایکس یو څخه تر ایکس دوه پورې د ډي ایکس دا چې د ډي ایکس انټګرال ایکس کېږي نو راځو ډبلیو مساوي کېږي په اف ضرب د ډي ایکس انټګرال ایکس کېږي خو سرحدات وضع کوو یعنې د ایکس دوه منفي ایکس یو نو ډبلیو مساوي کېږي چې پر ځان په اف ایکس دوه منفي اف ایکس یو یا ډبلیو مساوي کېږي په اف ایکس سره یعنې دا زموږ ستاسې هغه کار دی چې دلته اجرا کېږي. اوس که راسو پر فنر باندې کار یا پر فنر باندې چې کوم کار اجرا کېږي یعنې که چېرې موږ ورته چې یو فنر ولرو او دا فنر په تعادل په حالت کې په دې نقطه کې قرار ولري که چېرې موږ دا فنر د تعادل د حالت څخه وباسو یعنې قوه پر وارده کړو په یوه اندازه باندې یا اوږدوالي کې تغیر راولو او دغه د اوږدوالي تغیر یې په ایکس سره وښیو. اوس دلته د کار محاسبه یا هغه کار چې دلته اجرا کېږي د هغه د پیدا کولو لپاره راځو که موږ په فنر کې هغه راپیدا شوې قوه چې موږ په لاس راوړو یا یې محاسبه کوو نو د هغه لپاره راځو اف مساوي کېږي یا په فنر کې ذخیره شوې یا راپیدا شوې قوه مساوي کېږي په کې ضرب د ایکس سره چې دلته کې د فنر ثابت دی چې د فنر په جوړښت پورې اړه لري په ډبلوالي پورې اړه لري او همدارنګه د مواد په خاصیت پورې اړه لري. ځینې فنرونه ثابت یا زیات وي او د ځینې فنرونو بیا ثابت کم وي چې د فنر په جوړښت پورې اړه لري. اوس نو که چېرې مثلا ډبل فنر وي هغه که ته کشې نو ډېره زیاته قوه غواړي اما یو باریک یا نری فنر د کشولو لپاره ډېرې لږې قوې ته ضرورت شته. نو که چېرې موږ ورته یو ډبل فنر ته په دغه اندازه باندې د فاصلې تغیر ورکړو نو دلته به موږ ډېره انرژي مصرف کړې وي یا ډېر کار به غواړي او که چېرې یو نري چې فنر ته چې د کې ثابت یا کم وي هغه ته په ډېرې لږې انرژي باندې موږ ورته د دومره فاصلې تغیر ورکولی شو. نو اوس د کار د پیدا کولو لپاره موږ ورته فورمول لرو چې ډبلیو مساوي کېږي اف ضرب د ایکس راځو د انټګرال واخلو نو ډبلیو مساوي سي انټګرال د ایکس یو څخه تر ایکس دوه پورې د اف ضرب د ایکس ډي ایکس که د اف پر ځای باندې قیمت واضح کړو نو ډبلیو مساوي سي انټګرال د ایکس یو څخه تر ایکس دوه پورې د اف پر ځای باندې کې ضرب د
x ضرب د dx. اوس که راسو کې ثابت عدد دی کې به تر انټګرال راوباسو د x1 څخه تر x2 پورې انټګرال د x dx. اوس موږ تاسو پوهیږو چې د x dx انټګرال x برابر یعنی دا معنی چې دلته توان سره یو جمع کوو او همدارنګه د متحول توان چې هر څو پر هغه باندې تقسیموو نو دا مساوي کیږي په کې ضرب د دې د x د توان سره که یو کم کړو نو x به توان د یو جمع یو او بیا دا ټول تقسیم پر دغه شی باندې یا ضرب د یو پر دوه سرحدات د x1 څخه تر x2 پورې د سرحدات وضع کړو د نتیجه په لاس راځي چې کې ضرب د یو پر دوه ضرب د x2 منفي x1 x2 مربع منفي x1 مربع. نو فرمول به داسې شي د کار فرمول چې w به مساوي شي په یو پر دوه کې x مربع سره یا دا مساوي کیږي د یو پر دوه کې x 2 مربع منفي یو پر دوه کې x1 مربع سره چې دا په فنر کې د کار فرمول دی. اما په دې فرمول کې موږ تاسو لږ تغیرات راوستلای شو. کچېرې موږ تاسو دلته داسې ولیکو چې w مساوي کیږي په انټګرال د f ضرب د dx سره. نو w مساوي کیږي که د x د f پر ځای باندې قیمت ولیکو د نیوټن د دویم قانون څخه د انټګرال د x1 څخه تر x2 پورې. د نیوټن د دویم قانون څخه موږ تاسو لرو چې f مساوي کیږي په m ضرب د a سره. د دې پر ځای m ضرب د a ضرب د dx ولیکو راځو نو w مساوي شي په انټګرال د x1 څخه تر x2 پورې د m ضرب د a پر ځای باندې قیمت لیکلای شو چې dv تقسیم پر dt ضرب د dx. w مساوي شي انټګرال د x1 څخه تر x2 پورې د m ضرب د دلته که ځایونو ته تغیر ورکړو یعنی dx تقسیم پر dt ضرب د dv ولیکو نو دلته به داسې رابطه په لاس راشي چې w مساوي شي انټګرال د x1 څخه تر x2 پورې د dx تقسیم پر dt v کیږي نو m ضرب د v ضرب د dv. نو اوس m کتله د ثابت دی m به تر انټګرال راوباسو m ضرب د x1 څخه. اوس نو دا چې x متحول له منځه ولاړ نو دلته متحول v سو نو د v1 څخه تر v2 پورې د v ضرب د dv. اوس د v dv مشترک کانټګرال واخلو نو دا m د دې کانټګرال واخلو بیا هم د توان سره یو جمع کوو او پر دغه باندې تقسیموو نو کوو شروع دا v په توان د 2 v2 مربع منفي v1 مربع که سرحدات وضع کړو ضرب د یو پر 2 نو نتیجه به داسې په لاس راشي چې w یا کار به مساوي شي یو پر 2 m v2 مربع منفي v1 مربع نو w به مساوي شي یو پر 2 m v2 مربع منفي یو پر 2 m v1 مربع سره چې دا به زموږ وروسته شي د کار لپاره فرمول وي. یعنی که موږ ته سرعت ولرو او کتله ولرو نو د دې فرمول څخه استفاده کوو.